السلام علیکم. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان. دا ویډیو نن سپیشلی اخلاص ویلفیر فاونډیشن اجازه احمد لالا لپاره ده. د دې سر چې تاسو ته د کومې ویډیو ښکاري نو تاسو دا واورئ. د دې نه بعد بیا زه یو څو خبرې کوم تاسو سره. جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز. ویډیو تاسو وکتله. د دې ویډیو جوړېدو صرف مقصد دا دی چې د دوه پوډریان دي. دا یو پوډری مري او دا بل پوډری دته د قرآن آیات وایي چې د دنه دا روح لږ په اسانه باندې لاړ شي. نو زما صرف او صرف اجازه احمد لالا ته دا یو ریکویسټ دی چې ستاسو خو کار دغه دی چې کم ځای کې پوډري چرسي څومره منشیات کې مبتلا کسانی نو هغوی پسې تاسو ګرځئ او تاسو یې راولئ خپل سنټر ته او تاسو علاج کوئ. نو مهرباني وکئ اجازه احمد لالا چې د دې کس تلاش وکئ چې دا په هر ځای کې ځکه د ده نه خو هغه خپل ملګری لاړ وفات شو او د ده دغه تاسو په خپله وکتو صحیح دی لکه دی هغه اخرني سټیج ته نه دی رسېدلی. دی خپل ښه او بد پېژني لکه څنګه چې دا یو مري او دته دونه پته شته دی چې د قرآن د تلاوت وکړي دته نو د ده نه به دا روح لږ په اسانۍ سره لاړ شي. نو الحمدلله د ده څه نه څه چانس یې شته دی چې دی به بچ شي. نو مهرباني وکړئ لالا چې په هر ځای کې دا کس موږ به خپل کوشش کوو موږ به هم را پیدا کوو. تاسو کتونکو ته چې چاته هم د ده باره کې څه معلومات وي نو زموږ وټساپ نمبر په دې باندې شته نو مهرباني وکړئ موږ سره رابطه کوئ خامخا او موږ ته د دې کس معلومات راکوئ او موږ به کوشش کوو چې د موږ هم پیدا کړو او اجازه احمد لالا ته هم وکړو نو هغه دپاره هم خپل نمبر د هغوی شته دی هغوی سره رابطه کوئ. نو دومره ده چې دا یو خو دې مړ شو نو دونه لري چې د دې بل به که علاج کېږي او الله یې زندګي ورکوي نو انشاءالله چې د ده علاج هم وشي او دا خدای پاک د دې مردارو نشو تماشو نه بچ کړی شي. نو څومره کتونکي چې وایي نو مهرباني وکړئ دا ویډیو در سره ډېره زیاته شیر کړئ ځکه چې هر سړی دې په خپل ځان باندې وایي چې خدای نخواسته د چا رور د چا پلار د چا زوی هغه په دې منشیاتو کې مبتلا وي نو هغوی باندې بس کومه سخته تېرېږي. نو هر یو سړی دې داسې وګڼي لکه چې خپل رور خپل پلار او خپل د زوی په حیثیت باندې ویډیو در سره ښه شیر کړئ چې د دې اجس معلومات وشي. او اجازه احمد لالا ته بیا هم دا یو ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ تاسو خپل کوشش وکړئ چې د دې کس علاج وکړل شي. ډېره ډېره مهرباني.